پاکستان د یو بل لوی ناورین تر پولو رسیدلی دی. د تیلو شدید کمښت د خلکو انتظار تر 8 ساعتونو اوږد کړی. پاکستان چې لاوار د مخه له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، تازه پکې د تیلو کمښت د خلکو ترمنځ پراخه ویره رامنځته کړي او په سند ایالت کې د تیلو پمپونه د چور له امله د پولیسو پر مټ ساتل کېږي. د پاکستان د نفتو امید اتحادیې اعلان کړی چې د ټول پاکستان په کچه د 1 لیټر تیلو په بیه کې 55 روپۍ زیاتوالی راغلی او پاکستاني رژیم ته خبرداری ورکړی چې که چیرته تیل پر وخت ونه رسیږي نو مجبور دي چې د تیلو ټول پمپونه وتړي او پلور ودروي. له تیرو 2 ورځو راهیسې د ټول پاکستان په کچه ډیری د تیلو عادي پمپونه تړل شوي. د لویو ښارونو په پټرول سټیشنونو کې د خلکو قطارونه او انتظار دقیقه په دقیقه اوږدیږي او ډیری پاکستاني وګړو پر ټولنیزو رسنیو لیکلي چې د 1 لیټر پټرولو د اخیستلو لپاره له 6 تر 8 ساعتونو انتظار کوي. ये अपना DHA वाला पंप है. له سیمهیزو هیوادونو سره د پاکستاني رژیم د ناکامو غلطو سیاستونو په تیره د افغانستان په لاره له منځنۍ اسیا څخه پاکستان ته د تیلو نه واردېدو پاکستان د تیلو له شدید کمښت سره مخ کړی او قوي اټکل دا دی چې هلته یوازې د 14 ورځو تیل پاتې دی. ورته وخت کې عامو پاکستاني وګړو د حاکم رژیم پر وړاندې په توندو نیوکو پیل کړی او پر ټولنیزو رسنیو لیکلي چې د دوی له پیسو او مالیو څخه معاش اخیستونکي حاکمان هوسا ژوند لري، خو دوی په 1 لیټر تیلو پسې 8 ساعته انتظار کوي. د پاکستان د عادي وګړو له عامو احساساتو ورهاخوا پاکستاني خبريالانو او شنونکو شته وضعیت ته ژور کتلي او وایي چې د پوځ مشر عاصم منیر د امریکا له ویرې له روسیې څخه تیل نشي اخیستلی. دوی عاصم منیر ته د بغیرته لفظ کارولی او ټینګار کوي چې که له هغه سره د پاکستان اندېښنه وای نو نن به د امریکا غلام نه ګرځېده او له روسیې څخه به یې ارزانه تیل اخیستی وای.